बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हुकूमर करो ज़ई इमरान और तासो करे टेक्निकल इमरान खान यूट्यूब चैनल हुकूमर करो तास तो पार द नई वीडियो ढेर इंपॉर्टेंट और ढेर ज्यादा ज़रूरी है देखते हैं नई वीडियो में तास तो ढेर ज्यादा फायदा मिला शي په دې نړۍ ویډیو کې تاسو ته دروغ هم چې تاسو څنګه کولای شئ چې تاسو ځان لپاره مایک جوړ کړئ که چېرته تاسو د یوټیوب چینل لرئ نو تاسو لپاره مایک ډېر اهم شی دی نو مایک چې کوم نن سبا قیمت لکه 3500 4-5000 روپۍ د مایک قیمت دی کوم اوریجنل بویا بای M1 نو دا تاسو لیدلی شئ د دې بویا بای M1 مایک تقریبا 3500 روپۍ قیمت دی نو په دې نړۍ ویډیو کې تاسو ته دروغ هم دا څنګه کولای شئ چې د هینډ سپری مایک جوړ کړئ دا کم مایک چې لګېدل نو دا په 3500 روپۍ دی او په دې نړۍ ویډیو کې تاسو ته دروغ هم که چېرته تاسو په کور کې خراب هینډ سپری وي نو تاسو د هغې نه بالکل په اسانه طریقه سره کولی شئ چې مایک جوړ کړئ صحیح چې تاسو په کور کې خراب هینډ سپری وي که صحیح وي تاسو د هغې نه کولی شئ چې د هغې نه یو زبردسته مایک جوړ تاسو را ټولې طریقه درښیم خو چې تاسو روز پورې زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي زموږ چینل سبسکرایب کړئ घंटी نشان باندې لازمي کلیک وکړئ نو راځئ چې دا ویډیو سټارټ نو مرګرو دا تاسو لیدلی شئ زما سره دوه مایکونه دي دا یو مایک چې کوم دی نو دا صحیح دی دا ځان استعمالوم د دې نه زه تاسو ته هم مایک جوړوم بل مایک زما سره اثر یا مکمل خراب دی نو هغې نه زه تاسو ته طریقه درښیم چې تاسو به د دغه نه څنګه مایک جوړوئ صحیح ده نو دا یو صحیح مایک زه ږدم او دا کوم ټول مایک چې زما سره اثر یې لري زه تاسو اوس درښیم چې دې نه تاسو مایک څنګه جوړوئ صحیح ده کومه توره هینډ سپری زما سره اثره دا مکمل خراب دی صحیح دی چې کوم مایکونه لري هېڅ شي د دې کار نه کوي نو دې نه موږ په نننۍ ویډیو کې یو زبردسته مایک جوړ نو مرګرو تاسو به داسې حساب وکړئ ستاسو چې په کور کې کومه خرابه هینډ سپری وي صحیح ده نو د هغې نه چې کوم دا دوه مایکونه وي دا به داسې کټ کوئ صحیح دی دا به تاسو په قینچي باندې دا به داسې وي دا به تاسو داسې کټ کوئ دا دوه کوم مایکونه چې دي نو دا به تاسو له دې نه کټ کوئ دا اوس تاسو په کار نه راځي دا به تاسو د دې نه لرې کوئ صحیح ده نو چې تاسو چې څنګه دغه دوه مایکونه لرې کوئ نو ستاسو به دا هینډ سپری داسې راځي صحیح ده نو اوس تاسو ته دروغ هم چې دې نه لکه تاسو په دې کې اوس وایس ریکارډینګ څنګه کوئ که تاسو دا بیا غټولی هم شئ صحیح ده زه تاسو اوس دروغ هم چې دا تاسو په کانر کې دا مایک څنګه کوئ او یو اوریجنل او صحیح مایک په دې نه اوس څنګه جوړېږي نو مرګرو ستاسو مایک به هلې تیارېږي ستاسو لپاره به داسې یو پوستین پکار وي د مایک د لګولو لپاره صحیح ده دا پوستین تاسو پیدا کولی شئ دا تاسو بازار کې هم تاسو ته میلاویدلی شي 50 روپۍ باندې صحیح ده او دې نه علاوه تاسو ته یو پکار وي یو داسې کلیپ صحیح ده په دې باندې تاسو را مایک په کالر کې ولګوئ صحیح ده او دا کومه هینډ سپری چې کوم ده دا به تاسو هېڅ کټ کړي وي د دې تاسو دا کوم مایک دا زګین چې دی دا به تاسو روغ پرېښوي صحیح ده دا تاسو لیدلی شئ چې دا مکمل هینډ سپری او صرف موږ د غوږونو مایکونه دې لرې کوي صحیح ده نو اوس به تاسو داسې حساب وکړئ چې دا کوم دا مایک دا زګین دی صحیح ده نو دې به تاسو دا کوم پوستین چې کوم دی دا به داسې ورولئ صحیح ده دا قوم چې کوم دی دا به تاسو داسې ورولئ صحیح ده او دا کوم کلیپ چې کوم دی دا کلیپ به تاسو داسې پیدا کړئ تاسو لیدلی شئ دا تاسو په دې کې داسې کلک کړئ صحیح ده دا اوس تاسو لیدلی شئ چې زموږ کوم مایک چې کوم دی دا تیار کړو صحیح ده په دې باندې اوس تاسو ته وایس چې کوم چې دا به څنګه وایس ریکارډ کوي صحیح ده نو تاسو چې کومه او که چېرته تاسو د دې را تار اوږدول غواړئ نو تاسو به دا تار په منځ کې کټ کوئ او د بلې هینډ سپری او د تار راولئ نو دا تاسو چې څومره غټوئ د دې دا تار تاسو غټولی شئ راځئ زه تاسو ته اوس د دې د وایس کوالټي چې امر کړو اوس تاسو د دې دا هینډ سپری د اواز لیدلی شئ چې د دې څنګه ریکارډینګ دی صحیح دی لږ فرق پکې دی او بیا هم یو ډېر زبردسته مایک دی تاسو پې څه خرچه نه راځي تاسو په کور کې یو خراب هینډ سپری پکار ده صحیح ده او یو داسې کلیپ پکار دی او یو داسې پوسټینګ نو تاسو د دې دا وایس ریکارډ لیدلی شئ چې څومره زبردست اواز دا ریکارډ کوي دې نه علاوه تاسو په کالر کې هم داسې لګولی شئ نو مرګرو دا تاسو لیدلی شئ چې دا زموږ کوم مایک چې تیار شو نو ډېر یو زبردسته مایک ما تاسو ته مخکې وویل چې د دې را تار تاسو څومره اوږدولی شئ نو تاسو اوږدولی شئ دا به تاسو صرف په دې منځ کې په قینچۍ باندې داسې کټ کوئ چې تاسو کټ کوئ نو د دې سره تاسو بلې هینډ سپری ټار اټیچ کړئ نو بالکل دا دې را تار تاسو اوږدولی شئ او د دې وایس کوالټي ما تاسو ته چیک کړه چې څومره زبردسته وایس ریکارډینګ کوي صحیح ده نو په دې کې دا کوم کلیپ چې پکې دا کلیپ په دې باندې صرف دا مایک چې کوم دی دا تاسو خپل کاډر ته داسې لګولی شئ دا تاسو دا مایک لیدلی شئ صحیح ده او تاسو څنګه دې سره خپل موبایل کې داسې دا تاسو لږه کوئ صحیح ده نو بیا اوس تاسو وایس کوالټي ډېر ښه کېدلی شي صرف تاسو ته به یو دوه شیونه ضرورت وي په کور کې یو خراب هینډ سپری تاسو پکار ده صحیح ده یو داسې چې کوم پوسټین پکار دی صحیح ستاسو لپاره تاسو څه شي دې ته وایي خو زه اوس پوسټین وایم داسې پوسټین به ستاسو ته پکار یو داسې کلیپ چې کوم دی چې ستاسو په دې باندې کالر ته را مایک ولګوئ صحیح ده نو دا دوه شیونه دا درې شیونه به تاسو ته پکار وي نو بیا به تاسو کولی شئ چې یو زبردسته او اوریجنل مایک په خپل کور کې جوړ کړئ نو مرګرو دا تاسو لیدلی شئ چې موږ یو زبردسته مایک جوړ کړو بغیر د خرچې نه صحیح ده تاسو اوس روغ هینډ سپری وي او هغې نه تاسو دا کوم مایکونه چې دي دا غوږونه دا تاسو کټ کول نه غواړئ نو تاسو ته هغه طریقه هم درښیم بیا چې تاسو دوه پیسې اخیستی شئ تاسو بیا څه اورېدی هم شئ او مایک یې هم جوړولی شئ صحیح ده نو اوس چې زما څه کومه بله روغه هینډ سپری ده نو د هغې نه هم مایک جوړوم چې ستاسو لپاره دوه کارونه کوي چې تاسو پې څه بیا اورېدی هم شئ او مایک کار به ترې هم اخیستی شئ
راځي اوس خپل هند سپری نو مرګرو دا تاسو لیدای شئ دا زما روغه هند سپری د سیدا د پدې باندې اوس د ساورې دې هم شم او مایک ته هم جوړول شم نو دې اوس تاسو مایک څنګه جوړوي او د دې چې کوم نن دا تاسو هند سپری کې تاسو یو بیا تاسو راغونو مکټ کوي او تاسو ته هم مایک جوړول شي دې تاسو ګورئ ما تاسو ته ویل چې دا یو پوسټین تاسو په کار وی سیدا چې تاسو راسي دا کوي د دې مطلب دا وی چې رقم شور راځي په تاسو په ویډیو کې نو هغه دا ریموو کوي سیدا تاسو کوم رول هند سپری د دې رقم وګورئ چې دا مده تاسو راسي رامات کوي سیدا او دا تاسو راسي برابر کې دا تاسو داسې برابر کې دا تاسو اوس لیدای شئ او دا یو زبردست مایک شوی دا تاسو لیدای شئ او که چېرته تاسو غاړې ته لګول غواړئ نو ما تاسو ته ویل چې دا کلیپس نه دی دا کلیپ به تاسو پیدا کړئ صحیح ده په دې کې تاسو د هند سپری داسې راونیسئ صحیح ده او دا تاسو په کالر کې داسې ولګوئ صحیح ده دا تاسو لیدای شئ چې یو زبردست مایک د دې نه هم جوړ شو تاسو د دې نه دوه کارونه اوس اخیستی شئ په دې باندې تاسو اوس سا اورېدی هم شئ او په مایک کار کې هم اخیستی شئ صحیح ده نو ورګوډه تاسو لیدای شئ چې د دې نه هم اوس د مایک کار هم اخیستی شو د هند سپری کار کې هم اخیستی شو چې کله تاسو په دې باندې وایس ریکارډینګ کوئ نو د دې رقم هند سپری چې ده تاسو په موبایل کې کړئ نو په دې باندې چې تاسو ریکارډینګ کوئ نو دا تاسو د مایک کار کوي او چې بیا تاسو په دې باندې وایس ریکارډینګ نه کوئ یا بیا سا اورئ نو تاسو کوم د دې دا مایکونه دا همداسې روغ پراته وي او بیا تاسو دا پوسټینګ او دا کلیپ داسې لرې کوئ نو تاسو کوم د هند سپری دا بیرته هند سپری یا تاسو سا اورئ نو بالکل دا پې هم کولی شئ نو په دې هند سپری باندې تاسو اورېدل هم کولی شئ او مایک ته هم جوړولی شئ صحیح ده خو عمر ما تاسو ته ویل که چېرته تاسو ځان لپاره اورجنل مایک لرئ نو تاسو په 3-4 هزار روپۍ باندې میلاویږي نو تاسو په ګرانه وي نو تاسو بالکل کولی شئ چې تاسو په کور کې یو خرابه هند سپری وي نو تاسو د هغې نه مایک جوړولی شئ صحیح ده کم مایک چې لګېدلي دا په 3,500 روپۍ ما اخیستی دی خو لکه د دې دواړو په اواز کې دومره فرق نشته ما تاسو ته د دې وایس هم چیک کړو دې وایس مې ته هم چیک کړو صحیح ده نو دا تاسو لیدای شئ چې یو زبردست مایک زموږ د خراب هند سپری نه جوړ شو صحیح ده او که تاسو هند سپری صحیح وي نو تاسو هم مګټ کوئ هغې طریقه ما تاسو ته ضرور کړه چې دا نه هم تاسو مایک جوړېدی شي او که اوس تاسو چېرته دا کوم فون چې دا تاسو ته میلاو شي او دا کلیپس تاسو ته میلاو نه شي دا څه خبره نه دې نه بغیر چې کوم دی هم تاسو وایس ریکارډینګ کولی شئ د دې رقم پین چې کوم دی دا تاسو په موبایل کې کوئ او په دې رقم وایس دغه چې په دې باندې بالکل تاسو داسې ریکارډینګ کوئ او که چېرته تاسو را کوم فون چې دی دا ډول تاسو پیدا کوئ دا ستاسو لپاره ډېر زیاته بهتره وي دا تاسو په بازار کې میلاویږي شي په 1,00,000 روپۍ باندې نو بیا چې کوم دی دا تاسو چې کوم وایس ریکارډینګ کوئ نو بیا تاسو وایس ریکارډینګ ډېر زبردست کېږي ما تاسو سره دې وایس ریکارډینګ چې کوم کو څونه زبردست وایس دا ریکارډ کوي صحیح ده خو عمر په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې تاسو سره صحیح هند سپری وي د هغې نه تاسو مایک جوړولی شئ د صحیح هند سپری تاسو 2 پیډې اخیستی شئ چې په هغې باندې تاسو سا اورېدی هم مایک ته هم استعمالولی شئ او که چېرته تاسو په کور کې خراب هند سپری وي نو بیا تاسو هغه مکمل د هغې نه مکمل مایک جوړولی شئ او صرف د مایک دپاره تاسو استعمالولی شئ چې هغه هند سپری تاسو نور څه کار نه کوي نو بالکل په اسانه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې یو مایک جوړ کړئ تاسو په دې باندې هېڅ خرچه هم نه راځي 1,00,000 روپۍ خرچه په دې باندې ستاسو راځي او تاسو دا قسمه مایک ځان لپاره جوړولی شئ وایس کوالټي هم ډېر زیاته زبردسته ده صحیح ده نو که چېرته تاسو را ویډیو خوښ شوي ویډیو ته ضروري لایک ورکړئ چینل خامخا سبسکرایب کړئ او په بلې ویډیو کې زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې یو زبردست ټرایپوډ په خپل کور کې ساز کړئ څنګه تاسو پته ده ټرایپوډ په 6-7 هزار روپۍ باندې دی داسې ټرایپوډ به تاسو در وښیم چې تاسو به داسې ټرایپوډ په خپل کور کې څنګه سازوئ صحیح ده نو زه به تاسو ته په هغې کې ډېر زبردسته طریقه در وښیم چې تاسو بیا په خپل کور کې یو زبردست ټرایپوډ څنګه سازوئ که چېرته تاسو یوټیوبر یې نو ستاسو لپاره دا شیونه ډېر زیات اهم دي صحیح ده نو په هغې ټرایپوډ باندې ستاسو خرچه نه راځي په هغې باندې ستاسو یا 1,00,000 روپۍ خرچه په هغې باندې هم راځي داسې د مایک په شان صحیح ده نو که چېرته تاسو وایئ چې موږ ته دا ویډیو ساده کړه ټرایپوډ ده نو په کمنټ سیکشن کې موږ ته یس ولیکئ انشاءالله زه بیا کوشش وکړم چې ستاسو لپاره دغه ویډیو راوړم صحیح ده نو انشاءالله په بل ویډیو کې ملاقات کوو د الله په امان